خپل ښوونکي ته ورشئ. ښوونکي ستاسو په شخصي او مسلکي وده کې لوی رول لوبوي. دوی هغه اشخاص دي، د ښوونکو شمیر محدودیت نه لري. څوک کولی شي څوک وي چې څوک شتون لري تاسو ته مشوره درکوي او د خنډونو پر مهال ستاسو ملاتړ کوي. د حوصلې دفاع وکړئ. هر څوک د دوی په ژوند کې پوړۍ ته رسیدلی دي. کله چې دوی دا حرکت له لاسه ورکوي دا پیښیږي. خپلې داخلي ستنې ته غوږ شئ. زموږ په ټولو کې داخلي ستنه شتون لري، کوم چې موږ ممکن یا توجه ورته ونه کړو. د دې ویلو ډیر حقایق شتون لري. تاسو اړتیا لرئ مخکې له دې چې د نورو پاملرنه وکړئ د ځان پاملرنه وکړئ. مګر دلته عجیب دی، ځینې وختونه انګیزه د هغه شخص تر شا وي چې تاسو یې هڅولی یاست. خپل ولي ومومئ. زما د پلار تر مرګ وروسته ما خپل ولي وموند او هغه ارادې سره ژوند کول دي. دا نیت چې زموږ دواړو لپاره رنګین ژوند وکړي. وروستي افکار. هیڅ مناسبه درملنه یا جادو سویچ شتون نه لري چې کولای شي په سمدستي توګه زموږ په ژوند کې د هڅونې احساس بیرته راولي. د ځینو خلکو لپاره دا د اور د بیا ژوندي کولو لپاره یو څه دردونکي پیښیږي. په داسې حال کې د نورو لپاره دا د شیانو خلکو سره اړیکه نیسي چې دوی منځته راوړي. له ناهیلۍ سره د مقابلې په زړه پورې لارې. د هغې مقولې له مخې چې وایي ژوند له لوړو او ژورو څخه ډک دی، دا په ډاګه ویلای شم چې موږ اکثره خامخا په ژوند کې ناکامه شوي یو، چې کیدای شي پر موږ باندې ځینې ضروري اثرات هم کړي وي. خو موږ ته لازمه ده چې د ماتې او ناکامۍ سره د مخامخېدو او د هغوی له منفي تاثیراتو څخه د مخنیوي لپاره باید ورسره مقابله وکړو. خسروتاش د کوچنیانو او ځوانانو د برخې مشاور په خپل هغه یاداښت کې چې تاسې ورپسې لولئ د ناکامۍ سره د مخامخېدو پر مهال څو په زړه پورې روشونه تشریح کړي دي. طبیعي خبره ده چې ټول انسانان په ژوند کې ستونزې لري او هر څوک کوښښ کوي چې څنګه پر خپلو مشکلاتو بریالی او کامیاب شي. له مشکلاتو سره د مقابلې ډول د هر شخص په ژوند کې د توازن په ساتلو کې خورا ټاکونکی رول لري. موږ دلته یو شمیر هغو مواردو ته اشاره کوو چې تاسې سره د ناکامۍ د مخامخېدو په صورت کې مرسته کولای شي. د دې لپاره لاندې مواردو ته دقت وکړئ. خپل احساسات په مشخص او واضح ډول وپیژنئ. هر کله چې فرد په عاطفي بحران اخته کیږي یو څو معلوم احساسات ورته پیښیږي، لکه الف اضطراب چې په دې کې د ویرې، عصباني کېدو او خطر منلو احساسات شامل دي. په واقعیت کې اضطراب د تهدید ځای د درک کولو په مقابله کې غبرګون دی. ب افسردګي چې په دې کې د کمزورۍ، بې ارزښتتوب او د خفګان او غم احساسات شاملیږي. جیم خم دا یو داسې احساس دی چې د یوې عمیقې ناکامۍ په سبب رامنځته کیږي چې ځینې وختونه نورو یا حتی خپل ځان ته کلامي یا بدني زیان رسول هم پکې شاملیږي. احساسات داسې نښانې دي چې د مشکل له شتون یا عصبي فشار وي. د دوی پیژندل د مشکل له شتون یا عصبي فشار وي. د دوی پیژندل د مشکل لرې کولو لپاره لومړنی کار دی. هر کله چې فرد د خپلو احساساتو بشپړه پیژندګلوي ولري او دا احساسات د بیروني یا دروني مشکل د شتون نښه وګڼي، بیا کولای شي چې د مرسته کوونکو سرچینو د بررسي کولو په لور بل ګام واخلي. د غیر منطقي تفکر ډولونه. اول، شخصي کول.
ځان ته د باندینیو پیښو نسبت کول چې واقعیت بل څه وي، هغه نن را سره د زړه د اخلاص روغبړ ونه کړ، حتما را څخه خوابدی دی. دوهم، د شواهدو انتخاب. له مثبتو تجربو څخه انکار او پر منفي پیښو ناکامیو باندې د تمرکز په معنا اخیستل شوی دی. په دې معنا چې فرد په انتخابي ډول د خپل شاوخوا محیط د منفي غبرګونونو او پایلو باندې تمرکز کوي. دریم، له موضوع څخه بلا جوړول. په دې حالت کې فرد موضوع ته هومره اهمیت ورکوي چې له هغه څخه بلا جوړه کړي. 12 اخلاص نه کړ، زه لیاقت نه لرم، فکر کوم هیڅکله به فارغ التحصیل نشم. څلورم، باید او نباید. په دې حالت کې فرد ځان د داسې کارونو کولو ته مجبوروي چې د هغو د کولو علاقه نه لري. زه هیڅکله باید ونه ژاړم، دا کار د نورو په حضور کې ښه نه معلومیږي. پنځم، د خپل درک 2 قطبي تفکر. نور او فرصتونه کاملا ښه یا کاملا بد دي. په دې نظر کې منځلاری فکر نشته. که 19 نمرې یوسم اصلا ښې نه دي، دا لکه 10 نمرې مې چې وړي وي. شپږم، د ژوند ګړندیتوب. له کافي شواهدو پرته حکم کول. هغه زما سره ښه نه دی، ولې خپل کتاب ماته رانه کړ. اووم، تورنول. د ځان یا نورو یو یا څو افکارو د هغوی افراطي تعمیم. مثلا زه د پخلی په مسابقه کې ګټونکی نشوم، ما هر وخت بایللی وي. دا د غیر منطقي تفکر له مواردو څخه و چې د اضطراب پر مهال لا ډیر فشار زیاتوي. لکه څنګه چې دا طریقې زده کیږي، کولای شو د اضطراب پر مهال منطقي تفکر او ساملي طریقې هم وخت پر وخت زده کړو. رښتیا دا دي چې باید د مخکینیو مطالبو مطابق لومړی ځل احساساتو پیژنو او خپل تفکرات تحلیل او تجزیه کړو چې آیا په داسې تحریفاتو کې خو به راګیر نه یو. که وو نو باید مسایلو په وړاندې د خپل درک طریقې تغییر کړو. په دې باید پوه شو چې کیدای شي یو فرد ونشي کولای چې بهرنی موقعیت تغییر کړي، خو دا بیا حتما کولای شي چې د خپلې مفکورې په تغییر سره پر ځان او هغو تأثیر تغییر کړي. د خپلو افکارو تحلیل او تجزیه مه هیروئ. هر کله چې په رواني فشار یا سټرس اخته یاست، کوښښ وکړئ چې وخت وپیژنئ او د هغې پیښې په باره کې خپل احساس هم تحلیل کړئ. کیدای شي په عادي وخت کې خپلو افکارو ته متوجه ونه اوسئ، خو باید پوه شئ چې دا افکار ستاسې پر احساس او عمل باندې خورا ژور تاثیر پرېږدي. کیدای شي د خپلو غیر منطقي افکارو له لارې په لاشعوري ډول خپل د فشار احساس زیات کړئ. د دې موضوع د لا ښه څېړلو لپاره لازمه ده چې هغه روشونه چې یو فرد خپل افکار په غیر منطقي ډول منظوموي او د ځای او موقعیت د تحریف سبب کیږي وڅېړو. دا ځکه چې له دې افکارو د معلوماتو په پیدا کولو سره کولای شو چې هغوی په ښه ډول کنټرول کړو. په پای کې د ناهیلۍ سره د مقابلې لپاره لاندې ټکیو ته پام وکړئ. د یو ښه او اطمیناني دوست یا مشاور په شان ملاتړي پیدا کړئ. ځان د شرایطو سره مخامخېدو ته چمتو کړئ. چمتو کېدو یعنی فرد د مشکل د شتوالي د درک په صورت کې خپل ځواک تجهیزوي چې وکولای شي مسله حل کړي. خپل محدودیتونه وپیژنئ. دا مورد د مخکینی یو سره هم مرسته کوي، داسې چې فرد د خپلو اړتیاو د برطرفه کولو لپاره د خپلو وړتیاو او محدودیتونو په چوکاټ کې خپلې وړتیاوې تجهیز کړي. هغه څوک چې تر خپل توان وتلي غوښتنې او تمې ولري،
پر ځان باندې باور بایلي. په پایله کې ویلای شو چې خپلو محدودیتونو او د کمزورۍ ټکیو ته پاملرنه خورا مهمه ده. د بریالیتوب رازونه: هر انسان غواړي چې بریالی ژوند ولري او په ژوند کې بریاو ته ورسیږي، خو ډیر کسان نشي کولای چې په ژوند کې بریاو ته ورسیږي او دوی تل په ژوند کې له ناکامۍ سره مخ وي. چې ولې ځینې کسان تل بریالي وي او د دوی بریا اصلاً په څه کې ده او څه باید وکړو چې په ژوند کې بریاو ته ورسیږو؟ په دې اړه لاندې ټکي په نظر کې ونیسئ. د بریالي ژوند لپاره مهالویش جوړ کړئ او د ژوند چارې مو د یو مهالویش په واسطه پر مخ یوسئ. که متوجه شو هغه کسان چې تل بریالي وي هغوی د ځان لپاره په ژوند کې مهالویش لري او د ژوند چارې د مهالویش له مخې پر مخ وړي او د بریا پر وړاندې هم همدا دي. پر ځان باور ولرئ. که غواړئ چې په ژوند کې بریاو ته ورسیږئ نو پر ځان باور ولرئ. کله چې تاسې یو کار لپاره تصمیم نیسئ او غواړئ چې هغه کار وکړئ نو په دې کې مه زړه نازړه کیږئ چې زه به یې وکړی شم که به یې نشم کړی. فکر مو وي چې د یو کار لپاره پریکړه وکړئ چې کوم یې بیا پر ځان باور وکړئ چې کوی یې شم او زه یې وړتیا لرم. که پر ځان باور ونه لرئ هغه کار په ژوند کې نشئ کولای. باور ستاسې د بریا لپاره یوه غوره لاره ده چې تاسې بریا ته رسوي. ځان ته ارزښت ورکړئ. یوه بله لار چې تاسې بریا ته رسوي هغه دا ده چې تاسې فکر مه کوئ چې زه وړتیا نه لرم، زه کمزوری یم، دا کار زما له وسې پورته دی، زه په څه نه پوهیږم. ځان ته د نورو په مقابل کې په کمه سترګه مه ګورئ. ځان ته ارزښت ورکړئ. بې پروایي مه کوئ. د بریا له غورو لارو څخه یوه بله غوره لاره ده چې یو کار جدي ونیسئ او په ترسره کولو کې بې پروایي مه کوئ. بې پروایي هغه څه دي چې ستاسې د بریا مخه نیسي. که تاسې په یو کار کې بې پروایي وکړئ وخت در څخه تیریږي او له ناکامۍ سره مخ کیږئ. وروسته پښیماني بیا هیڅ ګټه نه لري. نو غوره لاره دا ده چې په یو کار کې بې پروایي ونه کړئ او جدي واوسئ او کار مو په وخت ترسره کړئ. ماته مه منئ. په ژوند کې ماتې او بریا دواړه شته. تر څو چې ژوند کې ماته ونه خورئ بریا ته نشئ رسیدی. هر بریالی انسان له بریاو څخه مخکې له ډیرو ماتو سره هم مخ دی. کله چې یو وار ماته خوري په یو وار ماتې سره د تل لپاره ماته مه منئ بلکې د بریا لپاره په وار وار مبارزه وکړئ او ځان بریا ته ورسوئ. ځکه له هرې ماتې څخه وروسته بریا ده. نو په ژوند کې ماته مه منئ تر څو بریا ته ورسیږئ. د ژوند رازونه: څه یو او څه غواړو؟ موږ تل د غوره اشخاصو په لټه کې یو، خو دا مو هیره کړې چې په خپله هم غوره واوسو. له هغو خلکو سره مینه وکړئ چې خوشحالي درکوي، خو له هغو سره بیخي ډیره چې له تاسو پرته خوشحاله نشي اوسېدای. ملګری: د سلګونو ملګرو موندل بریا نه ده، بلکې بریا د داسې ملګرو په موندلو کې ده چې سلګونه دې پر نفس وړاندې ولاړ وي، خدای ستا ملاتړ کوي. هیڅکله د چا پر احساسات لوبې مه کوئ. ښایي لوبه وګټئ خو هغوی به د تل لپاره له لاسه ورکړئ. که یو څوک ستاسو لیدو ته ډیر لیواله وي نو فکر مه کوئ چې هغوی هیڅ کار نه لري، بلکې د هغوی لپاره له تاسو پرته بل مهم کار نشته. ګل: د هر ګل ترڅنګ اغزي وي. اړیکې: ځینې وخت باید له خلکو سره اړیکې پرې کړئ، له دې امله نه چې تاسو یې پروا نه لرئ، بلکې له دې امله چې هغوی مو پروا نه لري. د وخت محکمه:
کله چې د وخت په محکمو کې عدالت او انصاف ونشي نو دوسیه مو وتړئ او هغې محکمې ته پناه یوسئ چیرته چې یوازې خدای جل جلاله قاضي دی. ځینې خبرې روغ زړونه ماتوي، ځینې خبرې مات زړونه رغوي. صادق او ښکلي خلک ساده او عاجز خلک وي. ښه او بد دوه شیان د تل لپاره هیر کړئ. لومړی د خلکو بد چې رسولی دي او دویم خپل ښه چې له خلکو سره مو کړي دي. تیروتنه یعنی تجربه، خو پام مو وي چې کله مو یوه تیروتنه ټول ژوند هم خاورو سره خاورې کولی نشي. د بریالیتوب فرمول. بریالیتوب یو مشخص فرمول لري: 1% استعداد، وړتیا او وخت، 99% هاند او زیار. که ژوند کول غواړئ نو شوي په څېر اوسئ. لیدلی به مو وي شوي یې څومره کلک په ځمکه ولګېږي هغومره لوړ وهي. ډاډ. په یاد ولرئ د خپلو د پښو په ډاډ پورته خیژئ. ژبه هډوکی نه لري خو دومره زوروره ده چې په ورځ کې سلګونه زړونه ماتولی شي. انسان د انځور یا عکس په څیر دی، که یې لوی کړئ نو کیفیت له لاسه ورکوي. سکون هغه رایه ده چې ډیر کم خلک پرې پوهیږي. د ناکامو کسانو 8 ځانګړنې. ځینې داسې شیان شته چې هسې وخت ضایع کوي او ګټه یې نه وي، هغه څه چې د بریالیتوب پر وړاندې خنډ کیږي. د پرمختګ مخه یې ډب کوي او د خپلو موخو له ترسره کولو کې پاتې راځي. لومړی، په ټولنیزو رسنیو کې ځانونه نښلول. په ټولنیزو رسنیو کې اوسېدل، د انځورونو اړول، فیسبوک ټوله ورځ کارول، ساعتونه به مو هسې تیر کړي وي خو څه به مو نه وي زده کړي. دوهم، د پلان پرته وخت تیرول. بریالي خلک اهداف لري، یو څرګند او روښانه پلان چې له مخې یې د یوې ورځې لپاره په لاسته راوړنو تمرکز کوي. دریم، له احساساتو ډک او عاطفي فعالیتونه ترسره کول. که غواړئ په واقعي ډول یو بریالی ژوند ولرئ پر هغو شیانو تمرکز وکړه. څلورم، د نه کنټرولیدونکو شیانو حالاتو په اړه اندېښنه. پنځم، د منفي فکر کوونکو خلکو سره ناسته ولاړه. شپږم، په تیروتنو سرخوږی. اووم، د نورو خلکو د کارو په اړه فکر کول. اتم، لومړیتوبونو کې ځان له لاسه ورکول. د فکر بڼه مو په بریالیتوب کې ونډه لري. د هارډورډ پوهنتون موندنې ښایي چې د انسانانو په بریالیتوب کې د فکر د بڼې ونډه 80% ده. د څېړنو له مخې کله چې خلک دندې ترلاسه کوي او یا هم ترفیع کوي، 85% لامل یې د افرادو د فکر. د مثبت فکر ګټې. د فکر د مثبتې بڼې لرل ډېرې ګټې لري چې په سادګۍ د لیدو وړ دي، خو پام مو وي چې ځینې وختونه همدا سادګي د نه پاملرنې او د بریالیتوب د لاسه ورکولو لامل کیږي. هغه ګټې چې د فکر مثبته بڼه یې ستاسې لپاره لري عبارت دي له: لومړی، تاسې د یو مطلوب شخص په لور سوق کوئ. دوم، انرژي دربښي. دریم، په ژوند مو د رضایت سبب کیږي. څلورم، ستاسو د شاوخوا خلکو ته د الهام لامل کیږي. پنځم، له تاسې سره مرسته کوي چې د خپل ځان لپاره مؤثر شخص او د خپل هیواد لپاره یوه پانګه واوسئ. شپږم،
او هغه ګټې چې د یوې ادارې لپاره یې لرئ عبارت دي له: اووم، د ګټې کچه لوړوي. اتم، ګروپي کار دودوي. نهم، ستونزې ورسره حل کیږي. لسم، کیفیت ورسره لوړیږي. یولسم، سازمان سم لوري ته سوق کیږي. دولسم، د مدیرانو، کارکوونکو او مشتریانو ترمنځ اړیکې پراخوي. دیارلسم، عصبي فشارونه ورسره کمیږي. د بریالیتوب پر وړاندې ځینې خنډونه: لومړی، ځان غوښتنه. دوهم، له ماتې ویره. دریم، د پروګرام نشتون. څلورم، د ټاکلو اهدافو نشتون. پنځم، لټي. شپږم، کورني مسؤلیتونه. اووم، د مالی تأمین بحثونه. اتم، د تمرکز نشتون. نهم، د بیلابیلو کارونو ترسره کول. لسم، ډیره ژمنتیا. یولسم، د ژمنتیا نشتون. دولسم، د زده کړې نشتون. دیارلسم، د پشتکار نشتون. څوارلسم، د لومړیتوب نشتون. پنځلسم، د بریالیتوب پوله. شپاړسم، د بریالیتوب پولې ته د رسیدو لپاره باید د ښه والي هڅه وکړو، نه د بشپړوالي لپاره. هڅه خفګان رامنځته کوي او د ښه والي لپاره هڅه د پرمختګ سبب کیږي. په یاد مو وي هیڅ داسې کار نشته چې هغه دې په سمه بڼه ترسره شي. ښایي یو اس یو پر 5 یا یو پر 10 یوه لوبه وګټي. آیا رښتیا هم دغه اس د نورو په پرتله 5 یا 10 چنده ګړندی دی؟ البته چې نه د ګټونکي اس د بریالیتوب لامل ښایي د هغه د بدن یوه برخه د بیلې په توګه پزه وي، خو جایزه یې 5 یا 10 برابر ده. آیا دغه کار متاسفانه دی؟ څوک ارزښت ورکوي؟ مهمه نه ده، ځکه دا مسایل ټول د لوبې او د ترسره کولو د بڼې یوه برخه ده. دغه ډول مسایل زموږ په ژوند کې هم د پلي کېدو وړ دي. بریالي کسان د ناکامو کسانو 10 چنده هوښیار نه دي. ان د ژوند په ځینو برخو کې ښایي هغوی څخه وروسته پاتې وي، خو لاسته راوړنې یې 10 چنده دي. دا مهمه نه ده چې په هره برخه کې 100% پرمختګ وکړئ. یوازینی کار چې ترسره یې کړئ له 100 بیلابیلو کارونو یو یې په سمه بڼه ترسره کړئ. دغه کار نه یوازې اسانه دی بلکې پخپله بریالیتوب دی. د بریالیتوب لپاره لارښوونې: لومړی، تر ټولو تیارې شیبې د ستورو د لیدلو لپاره غوره شیبې دي. روحیه مو وساتئ او تاسو به متوجه شئ چې خوشبیني تاسو ته خوشبیني درښیي. په نړۍ کې تر ټولو غوره کسان هغه دي چې د خپلو تشویشو او ستونزو پر ځای تل خپلې نیکۍ، ښه کارونه او هغه چا چې ورسره ښه کړي وي یادوي. دوهم، مه تسلیمیږه. که له هڅو څخه ډیر ژر لاس واخلې، کیدای شي هیڅکله هم د بریالیتوب مزه ونه څکې. هره ورځ هڅه وکړه چې غوره کړنلارې وازمایې. دریم، په هر ډول چې کولای شي خپلې هیلې او ارمانونه دې تعقیب کړه. کله چې د شور او شوق زیات شو او فرصت دې هم درلود، نو د هغې بیړۍ په څیر مه اوسه چې د امنیت له وجې درېږي او نه غواړي مخکې تګ وکړي، او همدارنګه شاید ویلو پسې هم مه ګرځه. پریکړه وکړه، قاطع اوسه او په فکر سره ګام پورته کړه. خپله ټوله انرژي په کار واچوه او د ژوندانه بیړۍ دې ساحل ته ورسوه. څلورم، اجازه مه ورکوه چې خپلې او د نورو ستونزو دې په خپلو منګولو کې راګیر کړي. فیرونه ولوله،
وی ګوره او وایې وره، خو ځان دې پکې مه ډوبوه. کله چې په ټولو ستونزو تمرکز وکړې نو خپلې ستونزې مو څو چنده کیږي. 5 په دې مو ځان باوري کړئ چې تاسو حتما داسې ځای لرئ چې هلته به ورتګ سره مو ټولې ستونزې هېرې شي. 6 په راتلونکي کې د کنټرول تر ټولو غوره لاره دا ده چې د یو ترکاڼ په څیر مو عادت وکړئ. مطمئنه اوسه چې د کار بنسټ او اساس سم دی. په موقع سره خپل کار ته حاضر شئ. هر هغه څه ته چې اړتیا ده ځان سره یوسئ او د کار شرایط د ځان لپاره برابر کړئ. که اراده لرئ یو کار ترسره کړئ نو جدي یې ونیسئ. 7 د هغه اشخاصو سره په اړیکه اوسه چې په زړه کې دې ځای لري. مینه ناک اوسه تر څو د نورو پام ځان ته راواړوي. 8 ځوابونه ستا په انتظار دي تر څو ورپسې وګرځې او پیدا یې کړې. 9 هیڅکله هم دا فکر مه کوه څه دې بې تفسیره پاتې شي. بدلونونه په لاره دي، ځینې د ښه توب او ځینې د بدتوب په لوري روان دي. تاسې د هغې ډلې کسانو څخه واوسئ چې همدا بدلونونه د ځان لپاره یو چانس ګڼي او ګټه ورڅخه اخلي. 10 هر څوک برنامه لري، هیڅوک بې برنامې نه دي. حتی د نړۍ تر ټولو بد انسان که هغه غله او هر څوک وي د ځان لپاره برنامه لري. خو دلته خبره د برنامې په څرنګوالي ده. هڅه وکړئ چې تاسو د هغو کسانو له ډلې څخه واوسئ چې ښې او منظمې برنامې د ځان لپاره لري. د خوشحالۍ ترلاسه کولو لپاره 6 عادتونه خپل کړئ. سهار وختي پاڅېږئ. څوک چې سهار وختي پاڅېږي هغوی د لټۍ احساس نه کوي، یعنی خپل کار په ښه سوچ ترسره کوي، یعنی په ځان کې د انرژۍ احساس کوي. پلټونکي واوسئ. که چېرته خپلو کړنو ته علاقمند نه اوسئ نو دا په ډیره سخته چې خپلو کارونو ته ځان نږدې کړئ. نو ته هڅه وکړه چې له خلکو پوښتنې وکړې او د هغو خبرو ته ښه دقیق غوږ ونیسې او د لټۍ عادت له ځانه څخه لرې کړې. د خلکو درناوی کوه. که ته چېرته بل چاته درناوی وکړې هغه به ستا درناوی وکړي. ته باید د پاکو جامو په اغوستلو او خپلې روغتیا په ساتنې سره ته باید د خپل ځان درناوی هم وکړي. خلک بخښه. له زړه څخه دې کرکه او کینه لرې کړه، ځکه کرکه او کینه یوازې تا ځوروي. خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړه. لکه څنګه چې ویل کیږي روغتیا شتمني ده، نو ته هم خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړه. کیدای شي ته په ژوند کې د ډیرو شیانو د ترسره کولو چانس پیدا کړې، خو لومړی روغتیا ته پاملرنه وکړه. له خلکو سره ښېګڼه کوه، ځکه نورو ته ښېګڼه رسول د صداقت او ایماندارۍ نښه ده. بلکې خوشحالي په دې کې نه ده چې ته باید همیش لپاره د هر چا په زړه کې ځای ولري، بلکې خوشحالي په دې کې ده چې که یوازې د یو څو کسانو د خپل صداقت او ایماندارۍ له امله ځای ولري. پر ځان باور. په دنیا کې د ښه ژوند کولو لپاره د انسان سره انساني منلي قوتونه شته چې هر څوک غواړي د دغسې منلي قوتونو او صفتونو په ځان کې پیاوړي کړي، خو یوازینۍ غوښتنه کار نه ورکوي، بلکې د دې مقصد په ترلاسه کولو کې ځان پوه کا او له زړه څخه پوهېدل وغواړه او په اول قدم کې په ځان باور پیدا کول، لکه په خپل مغز، فکر، وړتیا، استعداد، ذهن او ټولو رواني حالتونو باور پیدا کا.
کله مو چې ځان کنټرول او ټولې منفي غوښتنې له خپل زړه څخه وغورځوئ او د ژوند مثبتې خواوې مو راوغورځولې، نو ته به وپوهیږي چې په ځان مو باور را ژوندی کړی. خو زر به بیا ومنو چې زموږ روح او بدن ازار تنفس پر ځان باور په ځان کې قوت پیدا کوي. پر ځان باور د انسان د رشد او پرمختیا لامل ګرځي. پر تنفس اعتماد د یو انسان د باورونو دوراني جوړښت جوړوي. پر ځان باور ولرئ ترڅو په تاسو خلق باور ولري. د هر څه په حقیقت کې په ځان باوري ده. د انسان ظاهر او پاکوالی پر ځان له باور کولو سره نیغه اړیکه لري. نظافت او پاکی زموږ سپېڅلی دین هم ورباندې ډیر ټینګار کړی دی. په همدې بنسټ خپلو ظاهرو ته ارزښت ورکړئ او په دې پوه شئ چې ستاسو ظاهري ښایست ستاسو باورونو ته نوره ښکلا هم وربخي. هغه انسان چې له نورو سره مخامخ کیږي په خپل ځان باور نه لري، نو تاسو بیدار واوسئ چې له هر انسان سره مخامخ کیږئ د کمزوري احساس باید ونه کړئ. نو تاسو باید هر چا ته احترام ولرئ، خو خپل ځان او شخصیت هم له چا نه کم مه ګڼئ. په دنیا کې موږ له هیڅ چا څخه کم نه یو او نه نور څوک له موږ څخه کم دي. صادق، رښتیني او ژمن واوسئ. هغه انسانان چې په ځان باور لري په پوره زړورتوب په خپله ژمنه عمل کوي. نو په دې اساس ته خپل ټول باورونه د ژوند په ټولو چارو کې په منظم چوکاټ کې ولټوه، ځکه نظم ستا شخصیت او پر ځان اعتماد جلوه‌داره نور دی. نو ته په لوړ غږ سره ووایه: زه یو پر ځان باور او منظم انسان یم. قدر کول د یو انسان مقابل احترام په دې کې دی چې د یو بل احترام کولو لپاره داسې متحد شي چې د یو انسان قدر کول په قرآن او احادیثو سره ثابت دی. خوږ نبی علیه السلام فرمایي: د مشرانو احترام او په کشرانو شفقت. د دې حدیث شریف څخه کولای شو چې د ځان څخه د یو ورځ مشر هم باید احترام وکړو، ترڅو نبوي لارښوونه او حق پر ځای کړو. په بل مبارک حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان ماته ډیر غوره دی چې ښه اخلاق ولري. د اخلاقو نه دا څرګندیږي مقابل درناوی یو بل ته ولرو. یو انسان باید د ښو اخلاقو خاوند وي ترڅو خلک یې وروسته صفت وکړي او په ورځني ژوند کې ورباندې باور وکړي. هغه څوک چې ښه او نیک اخلاق لري ټول خلک یې عزت کوي او باور پرې کوي. د دې لپاره چې د نورو لخوا مو درناوی وشي، د نورو خلکو درناوی وکړو. د خپلو والدینو، ښوونکو او د نورو خلکو لخوا د ښو خبرو اوریدل او په هغو باندې عمل کول په حقیقت کې نورو ته درناوی دی. که چیرې یو انسان ښه او نیک کار وکړي د ټولو خلکو لخوا یې قدر او درناوی کیږي او ټول یې دوست بولي. هغه کس چې بد کارونه کوي خلک ورباندې بد وایي او داسې کسان دوستان نه لري، ټول یې منفي فکر انسانان ملګري وي. څوک چې د خپل مور، پلار، ورونو، خویندو او خپلوانو خیر مني او خپلو درسونو ته د هر کار نه مهم ورته زده کړه او تعلیم وي، د ټولو لخوا یې قدرداني کیږي.